د امن سکون او پیس آف مایند په خاطر ما نه لندن پاتې شو. ما فادرلینډ پرېښو ډې مدرلینډ ته راغم مسټر فراموش. منم. خو ما دا ولیده چې دلته تش ظلمونه دي، فسادونه دي، هنګامې دي او سازشونه دي. الله توبه. د لالا خبره مې چې اوښان ساتي نو دروازې به لوی ساتي. دا خو ډېره اوچته خبره ده، د نوټ کولو خبره ده. راکړه دې خوا. راواله ډاکټر. خدا خو ستا په دروازه راننوتی دی ماماجي. او ستاسو دروازې ډېرې لوړې دي خانجي. خو دا سړی ته نه پېژنې خاموشه. د ده پتنه د اوښ پتنه ده. هلکه خبره هم درله سمه کړه، روغ هم درله وکړه، او ته هغه شان لکه د بړبړ اوښ کله بړبړ بړبړ بړبړ. څه بړبړ دې شروع کړي دي دورانیه؟ سلام علیکم ماماجي. وعلیکم السلام. لالا چې تا څه وایي؟ د دې خوري مثال هم لکه د بړبړ اوښ دی، او بړبړ اوښ هم چې په خپله مستۍ کې ډېر وبړېږي، خو چې راګیر شي نو بیا خپله لکۍ هم نشي خلاصولی. سیده سړیه، څه به وخي او څه به یې لکۍ، خو ته هم د ځانه پرتولې جوړې. خان بابا، کمال الدین خان ستاسو کشر دی او کشرانو نه غلطۍ کېږي. دې کار څه دی، خو دلته مسافر دی او لاس چې مات شي خپلې غاړې ته راځي. دا لاس زما غاړې ته نه، زما ګریوان ته را پرېوتې دي خاموشیه. د زما خبره ښکته غورځولې ده او د درې دنیا مخکې مختورن کړې. او د لالا خبره مې چې په لار دې نه شي نو په کار به دې څه شي. دا هم ډېره اوچته خبره ده، په ډاره کې د نوټ کولو خبره ده. ولې کېنه خدای والیا، دا خبره هم په تا باندې تین کېږي. څه کېږي؟ تین کېږي خانجي، یعنی 1 2 3 خودکشي. زه معافي غواړم ماماجي، په ډېرو خبرو زه پوهېږم نه. په ډېرو خبرو ته پوهېږې نه، او ډېرې خبرې موږ د خلکو نه پټې ساتو. څه مطلب ماماجي؟ مطلب دا چې زه خو به دې معاف کړم، خو هغه جلاتي خو تا نه هم دوه ګوتې سوا دی. اوس به هغه څوک رضا کوي؟ زه د هغه نه معافي نشم غوښتی ماماجي. د لیټ اولدین خان ممارز کې وایي چې مشر مشري او دشمن دشمن. دا دې ساکو بکو وایي شیر علي. زه به پکې څه ووایم ماماجي؟ ته پکې څه ویلی هم نشي شیر علي. د لالا خبره مې چې غل په غل پوهېږي او مل په مل، چې دی دومره ځان ته څه وایي نو بیا دی پوه شه او جلاتې. داسې به نه وی خانجي، دا کار به کوئ او د خدای د رضا لپاره به یې کوئ. او که ستاسو اجازه وي نو زه پکې میسته شم. اجازه ده، خو څه ووایم چې دا کیسه سر ته ورسي نو؟ خامخا ورسي خان بابا، دا د یو کور خبره ده. د یو کور یې وګڼه، خو موږ ته دغه کوره بار وګڼه، ځکه چې یو خوا جلاتې دی نو بل خوا فساتې دی. چې مرګ راشي نو ته به د غاړه ږدي، چې په خپل ځان یې راغله نو زه ورته رایاد شم. جوړې ته ځان جوړ نه کړې خان، ایله خو دې اوس غونډه سواره شوې ده. کورې خان، دوران نه هېڅ نه جوړېږي. تاسو د یو نیکه اولاد یې، زه خو پکې باری سړی یم. باری څنګه؟ د کمالالدین ټول روزګار ټول لازمي نن سبا ستا په لاس چلېږي. په لوګې سره نوکه ورېدي سړیه. د دوستانې نه ذهن کار نه کوم او ته مې هم څه دشمن نه جلات خانه. زه دواړو غاړو خیر غواړم. دواړه غاړې مو اشنا، که په رښتیا خیر غواړې بیا د شر دا جرړ د میان نه وباسه. زه پوه نه شم. دې پوه که شکنجبي نه ښه په زور زیر. ته دې ته په کوم خیال راغلی اشنا؟ بس ویم چې دا دواړه کورونه جوړ کړم. چې دا دواړه کورونه جوړې نو بیا به دا دواړه کورونه یو کړي. هغه څنګه؟ مراد علي خان زموږ نه خان ایک یو زوی دی. زه ورسېدم، پهاړ سو رسېدم، نو بیا قسمت ستا او محنت زما. مرادي بچي ورشه ښې مزېدارې چې جوړې کړه ورسره څه اخوا دېخوا پوه شوه که نه؟ خدا دا زماغه اخوا دېخوا. او بېوقوفه اخوا دله دېخوا کوم که نه خو ته ورشه دا کاکړجي دی. مړه هم ستا غم کې لګیا یو. زه کې ناستې نه شم جلات خانه، هغه کسانو راته ناست دي. ښه زه به ټینګ نو ورځه خدای په او ته ودرېږه خان، زموږ نوې رکشه راغلې ده، یو ګوره غنم ورته ګاډي کې واچوه بناتیه. ښه بناتیه ورشه. تاسو ډېر زیاتې نه کوئ. تاسو موږ سره راخ کېږي سړیه، چې تاسو یې مجبوروئ نه. خان خان سلام علیکم. زه وعلیکم سلام. په مخه لکه په مخه غله کړه ته زما پرشه ته لان جوړ کړی چې خلکو ته بغوری غورځئ. ګټې د ګټو لاندې خان، هغه له کور جوړوي. هغه کور جوړی او ته روانه وه.